دا یو پوښتنه کړې ده چې موږ په انټرنیټ باندې زاړه عکسونه دوباره اپلوډ کولی شو که نه. د دې مطلب دا دی چې مثلا ما سره یو پروډکټ دی او د هغه ما سره 10 دانې پیسونه موجود دي. فار ایگزامپل دا یو پروډکټ دی او د دې ورسره 10 دانې پیسونه موجود دي. د دې عکسونه یې واخیسته په انټرنیټ باندې اپلوډ کړه. اوس پروډکټ خرڅ شو خو د سره 9 دانې پاتې. نو دی غواړي چې بیا اوس دا اپلوډ کړي. نو دی وایي چې دا زاړه عکسونه چې ځینې ما عکسونه کوم ایستي هماغه دوباره اپلوډ کړم نو ما ته خو بس مشکل نه جوړوي. نو ورته ته مشکل جوړوي. اوس تا سره دې پروډکټ 10 دانې دي که 100 دانې که 200 دانې پیسونه دي چې هر ځل ته دا اپلوډ کړې دوباره نوي عکسونه وباسي. مثلا یو ځل یو عکسونه ویسته پروډکټ دې خرڅ شو دوباره بیا دا اپلوډ کول غواړي بیا لیست کول غواړي بیا ورته نوي عکسونه وباسي بیا اپلوډ کړي چې هغه خرڅ شو بیا دوباره ورته وباسي. او کوشش دا کوه چې هر ځل لږ ورته سټایل چینج کړي انګل ورته چینج کړي د عکسونو بیک ګراوند ورته لږ چینج کړي کوم ځای کې چې دی خو د هغې ځای لږ اخوا ږده. نو هر ځل چې پروډکټ اپلوډ کړي نوي عکسونه به ورته وباسي او لږ نوي سټایل کې ورته وباسه چې در باندې شک کېږي نه چې دا هماغه زوړ پروډکټ دی. د انټرنیټ ټول نه بېکاره سیستم چې دی هغه همدغه دی چې په انټرنیټ کې کوانټیټي آپشن نشته دی چې ته پکې کوانټیټي سلیکټ کړې چې مثلا ما سره پروډکټ دی هغه 100 دانې ما سره موجود دي. کوانټیټي آپشن پکې نشته. هر ځل چې ته اپلوډ کړې دوباره به ورته نوي عکسونه وباسي دوباره به ورته ټول ډیټیلز ورکړي او بیا اپلوډ کړي. نو زاړه عکسونه ته په انټرنیټ باندې دوباره نشي اپلوډ کولی. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.